أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وشبت نمبر آیت دی سورة البقرة څلورم باب شروع دی دی سورت او دی باب کې شپږ خطابات دی او ته انعامات ذکر کول. د دې جنرست دویم خطاب شروع کیږي بنی اسرائیل ته او تفصیلی خبائز ذکر کئی د بنی اسرائیل او هغه خبائز ذکر کئی چې هغه سبب شو لپاره د نقل د رسالت د بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل ته. وإذ قال موسى دلته خباستونه دا ذکر کئی چون چرا د الله په احکاماتو کې موسی علیہ السلام د خپل قوم ته ویلي چې تاسو یو غوا حلاله کړئ. مقصد پکې دا و چې د خلکو د غوا بندګي کړي دا چې هغه تعظیم د سنو ولوزي. کله چې موسی علیہ السلام تلو کوی تور ته نو د خلکو خسیونی په عبادت سره د سخی عبادت شروع کړ. به چې موسی علیہ السلام راغی د خلکو ته ویل چې تاسو یو څخه حلال کړئ، یو بقره او غوا حلال کړئ د لپاره چې د دې د تعظیم د زنه وزي چې ردا موږ په خپل لاسونو حلال کړه او دا زمون خدای شه زمون معبود دي شي. وإذ قال موسى وكلشي موسى عليه السلام لقومه فالقوم تيويل إن الله يقنا الله یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چالا لکي غوا ان مصدری ده معنا بذبح البقره. الله امر کوي تاسو ته په حلالولو د غوا باندې. قالوا دیویل اتتخذنا هزوا یتمنګنی سي موسی هزون معنا گپ شپم پټوکو هزون معنا محزون توس موږ څه گپ لګي اتتخذنا هزوا په خبره باندې بنی اسرائیل کافر شوی دیو کنه. یو قول لري چې په دې باندې دی کافر شو، دویم قول لري کافر شوی نه دي ځکه جاهلان دي وقټ ګننګارانو. قال ویل موسی علیہ السلام اعوذ بالله زپنا غړم په الله ان اكون جزد شم من الجاهلین دنا پوهانو نام دی خلکو کله چې ته موسی علیہ السلام ویل غوا حلاله کوي په زید دی چې دی غوا راونی سی ولاله کې دی چون چرا شروع کړه. یو ته پوسه دا وکړه چې دی غوا عمر څومره دی. حدیث کې راځي چې یو غوا رانی ولې وي ک اره غواوي او استعلاله کړي وي خبره به ختمه وي. خدا دی خلکو دا خبره سخته ول الله مو سره سخته کړه. قالوا يا بني اسرائيل ادعوا لنا وغرض من دپاره ربک درستانا يبين لنا چې بیان کې مونږ ته ماهیت څه د عمر د دیغام به عمر څومره. قال ویل موسی علیہ السلام انه شاندا ده یقول وی الله انها بقره یقینا داغوا ده لا فارضنا نه د سړا ولا بکرون او نه د نبی ځوانا. لا فارض فارض هغه واته ویل کیږي چې د ډیرو بچو د وجنه زړه شوی یم. فکرم نه دا معنا نه وی پیغلام د شغوانه دا نه وی ځوانم نه دا. لا فارض معنا نه د سړا ولا فکر نه د نه وی ځوانا نو سره غنده عوانن درمیانه دا بین ذالک بما بین دیګه بین ذالک دا اسم اشاره ده
دوانو تراجی دے په تعویل د مذکورون باندې نه په هغه مرتبه کې دا فارس هم نه نه په دې مرتبه کې دا بکرم نه دا منځ کې واقع ده. ففعلوا پس وکي دا کار ففعلوا کما تؤمرون اج تاسو کم امر کې دي شي کم امر معنا بذبح البقره امر د کې دي شي په علالولو د غوا باندې غوا علال قیام ندی د وجه ندی سورۃ ویل کیږي سورۃ البقره ځکه دې سورۃ کې رد شرک البقره دی وغه دی ځکه دی په زیاده دي چې د یو سوال نه روسته یو غوا راولي سی ولاله کې بل سوال وکړه او بل ته پوسه وکړه دی ویل چرنګ دی غوا سره کم دی الله ته درنګ نو ویل خلو کې دی ویل چرنګ سره کم دی اوس دې کې څه پیدا ده او مقصد صرف چون چرا کول دی د الله په احکاماتو کې چون چرای کولم. قالوا يا بني اسرائيل ادعوا لنا وغرض من دپاره ربک درستانا يبين لنا چې بیان کې مونږ ته مالونو حادثه د رنگ د دیغام وسره ترنګ بیان کا موسی عليه السلام ته ویل چرنګ بس زیړه دا دغه شانغه علاله کوي. قال ویل موسی عليه السلام انه شان دا یقول وي الله انها بقره يقنن دا غوادا صفراء منتک زیړه دا واقع لونها خالص دی رنگ دی غوا تسر الناظرین خوشاله کوي کتن کو لرام. واقع لونها دلته مناسب چکم دی هغه داوا چې فاقعه ویلې واقعه لونها ځکه غوا مؤنث ده نو فاقعه هغه مناسب مفسرین لیکي دا په اعتبار د لون او د رنگ سره ده. لون مذکر شو لون مذکر دی نو دای مذکر ویو نو ذکر ویل فاقع لونها خالص دی رنگ دی غوا تسر الناظرین خوشاله کوي کتون کو لرام تسر الناظرین منا خوشاله کوي کتون کو لرام. قرطبی د عبد الله ابن عمر نه نقل کړي دی چې زیړه جامه پیزار دا انسان د خوشحالي ور کوي که سړی زیړه جامه واغوندي زیر پیزار انسان به کې خوشاله تور جامه د غرنګ تور لباس وغیرہ دا انسان له خفګان ور کوي حرام بنئ خو لیکن خفګان پکې. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي دی بل تپوسو کو پسې د دې چې غوا علاله کې بل تپوسه شروع کو چیرې دا غوا چې دا د دې کسب څه ده. قالوا دیو لی ادع لنا وغرض من دپاره ربک درستانا يبين لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي څه ده کسب د دې غوا کسب څه ده. ان البقره يقنا دا غوا چې دا تشابه علينا ګډوډ شو په مونږ باندې وإنا ان شاء الله او یقینا منګه کچیرته وغواړي الله لمهددون خامخا هدایت تبر رسیدون کی و ان شاء الله. مفسرین ذکر کوي وي دي ان شاء الله نه وي نو دغه ذکر دي ان شاء الله ویلې وي کچیرته ان شاء الله نه ویلې پر قیامت پورې بدای ګرځیدل خو لیکن دا غوا به نه پیدا کړي. نبی صلی الله علیه وسلم ان شاء الله نو ویلې تروی میشتو پورې وحیم بندا نو دې تاسو کو چې د غوا کسب سره قال ویل موسی علیہ السلام انه شان دا یقول وی الله انها بقره یقینا دا غوا دا لا ذلول من غیر مذللا جوتای نه دا تثير الارض چې اړه اسمکا ولا تسقي الحرث او نه دا ارټي چې خړوبې پسلرام ونه جوتای نه دا چې هغه زمکی اړي زمکی وی کوي او ارټي نه دا چې وبر وباسي دا ارټنا نصرقنا مسلمه من العيوب روغ دا د عیبونو یم مسلمه من الالوان رنگونو نه پاک ده لا شیئت فی ازداغ نشته پدې کې قالو ویل بنی اسرائیل الان وصوت بالحق را تدیو کې وک کامل بیان حق نه مراد کامل بیان دی اوس دی کامل بیان وک
فذبحوها پس دا غوای الا لکلا وما كانوا يفعلون نشدینو چې دا کار کله مخکې دی دوی بیان نام الله کار وکړو لیکن دسله د پاسه دا کار وکړو حقیقتا دا کار نه کو ولی دا کار نه کول یو وجه مفسرین ذکر کوي لاجل غلاء ثمنها پیسې ډېر زیاتې غوښتلې خو پسې ګرځیدل اخر دی یو یتیم سره پیدا کړه هغه ته دومره ګران ویل چې مال به د سرمن د سرو زرو ډکاویا یا دا کار وکړو څه د وجه لاجل العار د شرم د وجه نه دا کار وکړو او کار نه کو د شرم د وجه نه یا لاجل تعنتهم دا کار نه کو د تعنت د وجه نه د چون چرا د وجه نه وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اوس الله ذکر کوي دا بنی اسرائیل چې دي کې بل خواصت دا دی چې دوی ناروا قتلونه کوي د مال لپاره خلک وجني په دوی کې یو کسو د تر په لور باندې مینو یا داغه په خزه باندې مینو یا داغه مال تغلو ایسه دا سړی مړکم مسله شروع شو د غزینا یو ویل تا وجل دی بل ویل تا وجل دی نو په دغه ټیم کې بنا بر یو قول دغه د غوا مسلم راغلی و الله ویل چې د غوا د اندام راواله د مړې پیووي یا په دویم قول باندې د غوا او د قتل مسلې په مابین کې څلويخ کاله مسافه او نو به د مړې د اندام راواله د مړې پیووي چې کله دا کارو کو استغرا ژوندې شو یا لیو چې پلاني وجلای ما په ته استعمال شو هغه ته اشاره ده وَإِذْ قَتَلْتُمْ کله چې تاسو قتل کا نفسا یو نفس فدارأتم فيها جګړم شروع کړي پای کې والله الله چې د مخرجون رئیسون کې ما کنتم تکتمون از تاسو پټاویم معنا مراد قاتل له قاتل تاسو پټاو لیکن الله را ښکارا کوم رستاد کې اوس ذکر کوي معجزه د موسی عليه السلام فقلنا بس الله من ورته ویلي ادربوه وهيدي مړي لرا ها زمير به بعضها به بعض اندام د دې مړي دا مړه نو که ها زمير راجي شي دې سړی ته نو به مؤنث سماعي ده کچیر تقوا ته راجي شي نو به بعضها من په بعض اندام د دې مړي د دې غوا د مړي ووي اوس مقصد د بیان ذکر کوي اثبات د بعض الموت ذکر کوي قران کې دا مسله الله بار راوړي چې خلق دوباره برا ژوند شي کذالک هم دقرنګي یحیی الله ژوند کوي الله الموت مړي او یریکم خیتاس او آیاته خپل آیاتنا لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره دا بل زجر دی پس د دې چې د بنی اسرائیل وسرونه نرم شي نورم کلک شو په شان د غټو بلکې د غټو نم زیتو ځکه غټو کې د الله د یره د وجنه کله کله رغړي کله کله تیو پر روان شي کله کله وچوي لیکن د دې داسونو دومره کلک دي چې هیڅ اثر پنه کوي ثم قصد په الله اکلک شو قلوبکم سرن استاسو من بعد ذالک من بعد اقرار المقتول رسل وجر اقرار د مقتول نام مقتول د اقرار نه رسل استاسو سرن اکلک شو فهي بسدا شو کل حجارته پشان د غټه پشان اکلک شو او اشد قسوه او معنا د بلکې د غټو نم سخت پکلک والے کې د غټو نم سخت کلک شو وان من الحجاره وذا اقسام د غټو ذکر کوي او مفسرین ذکر کوي غټي په درې قسمه دي انسانانم په درې قسمه دي بعض دې چې قران بیانې کې نو هغه جاړي نو نسونه فیریږي کنه یا بعض رسته و جاړي نو کدی مرتبه کې انسان نو نه کامای پلار ده چې چا زړه نه یریږي د قران د ویلو په وخت کې وان من الحجاره يقرن بعض ذکرنا لما خامخا غدي يتفجر منه الانهار او جاری کیږي داغینه نهرونه بعض غټي د سیوب روانش وان منها يقرن بعض ذکرنا لما خامخا غدي يشقق چوي فيخرج بصره منه الماء داغینه وبا بعض غټونه د الله د یری د وښنه پر روان شي وان منها يقرن بعض ذکرنا لما خامخا غدي
يهبطو چرار غړي من خشیت الله د ير د الله نام باز غټي سراور غړي خلک وای دا جنات دي نه هغه د الله د ير د وجه نار غړي وما الله ندي الله بغافل ان خبر ما تعملون عملنا چې تاسو کوي داغین الله نه خبر نه ده افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله دا وس الله صحابه ته ادب ور کوي چې دې خلکو واره کې يهود او نصارا هغه خلک دي چې دې په آسماني وحي کې تحریف کړي دي الله ازمانه حاضر نساتي تاسو له حال بچي ته وساتي چې ایمان براوړي صرف بس علیک البلاغ علینا الحساب مساله ته صرف رسول کا صاحب زکوما افتطمعون تاسو تملری صحابه ايؤمنوا لكم چې ایمان براوړي دا يهود تاسو د پاره ايؤمنوا من ایمان براوړي چې ان محمد صلی الله علیه وسلم چې نبی الله د الله نبی دی باندې ایمان راوړي دا تمام کوي وقد كان فريق منهم بتحقيق سرواي ودلا دوینا يسمعون كلام الله اورید به خبر الله کلام نه مراد تورات دی قران کریم دی عام او مراد ده ثم يحرفونه بك تحريف کو من بعد ما عقلوه رسلنا چې خبر به پوښو وهم يعلمون او دی خبر الكلام تحریف کول ګناه ده په امدا کار کو و اذا لقوا الذين تاوس بل صفات ذکر کړي او بل خباست ذکر کړي د دې بنی اسرائیلو چې تاسو رناسي و خبره کوي چې تا نه جدا شي به بل خبره کوي و اذا لقوا الذين او کله چې مخامخ شي دا کسانو سره امنو چې ایمان راوړل دي يهود مخامخ شي د مؤمنانو سره قالوا دا يهود وي آمنا من هم ایمان راوړل دي من مؤمنان و اذا خلا کله چې اعلان شي بعضهم بعض دین الى بعض بعض نورتان قالوا به وتوي مشران توي دي کشران ته تحدثونهم آیات تاسو خبرې کوي د دې مؤمنانو سره بما فتح الله بسوز دي چې ګویا نه به کې الله تعالی علیکم پتاسو سمد لمانه دی به ویلي دي يهودو ولو کشران ته چې تاسو دا گواہی مور کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم حق نبی دی ځکه به تاسو دعوت درکې چې ایمان پر راوړی تاسو به ایمان نه راوړی قیامت کې به گواہی ورکړي چې الله دې خلکو ویلي چې دا حق نبی دی او به ایمان نه راوړی ليحاجوكم منا لام د عاقبت بداشي چې به حجت ونیسي پتا سو باندې به منا د دې نبی بارکی عند ربکم بخوا در تاسو کې چې دې خلکو په دنیا کې ویلي چې دا حق نبی دی او به ایمان منل افلا تاخرون ولذا قلنا کارنا اخلی ولذا وی چې محمد صلی الله علیه وسلم په حق ده اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون اوس په لارت کوي چې زه ته د مؤمن نه ځان بچ کی مؤمن ته وی چې دا حق نبی نه ده نو به بد الله سره سکه الله عالم بكل شيء ده الله عالم بذات الصدور ده استاد سنین الله اذا خبره ما نه بسنګ بچ کیږي دلیل په دې باندې ظاهر باطن اول باطن چې کوم د جوړول دا پکار دي اولا يعلمون ان پویږي دا يهود ان الله يعلم يقينا الله پویږي ما يسرون څه چې دی پټي او ما يعلنون څه چې دی ښکارا کوي فارسب الله عالم دی ولید سکار کوي چې رمن په خپل باندې نه وي چې محمد صلی الله علیه وسلم حق نبی ځکه مؤمنان به گواہی ونیسي ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون دی آیت کی تقسیم د اهل کتابو کې دو اقسام تام بعض صرف عوام دی هغه مولین او روان دي بعض مولین دي نو مولایان چې دی هغه د کشران د قران او د سنت د مننه کوي نو دا اوس د عوام حال ذکر کوي چې عوام تشبيه دلیل خبره روان ومنهم الله وعباده يهودنا اميون امين دي لا يعلمون الكتاب ان پیږي په کتابا الا امانيه مگر تشر زوګان د دوی وینهم نه دي الا يظنون مگر اٹکل ګمان کوونکی صرف ګمان کوي اٹکل ګمان کوي فويل للذين دا یو قانون ذکر کوي د دې خلکو قانون دا د دې بنی اسرائیل چې مالدار سړیو کې سینا وکړه دی ویلې په مخې تور گئی په خره سور گئی غریب چې زنا وکړه وایره جمع کوي
یا د غرنګ نور احکامات به بدلول را بدلول پیسې به غسل مالدارانو نام الله حالت د دې ذکر کوي فویلون ویل ستوي څوک دا جهنم کې وکنده عام جهنم ته پناه وړي یا ویل معنا تبادی فویلون پس تبعید للذین لپاره کسانو یكتبون الكتاب للی یكتبون الكتاب چلکی کتاب بأيديهم بخبل لاسنو ثم يقولون بويد خلقتا هذا من عند الله دا طرف الله ندي دا کار ولي کوي ليشتروا دې لپاره چې واخلي به ثمنا قليلا په دې باندې پیسې لګي دا خارج سره شروع کړي دا خارج دې لپاره شروع کړي چې روپۍ پیراټولې کی نو صلی الله به غصه شو فویلون الله اتبعید دوی لپاره مما كتب داغنا چلی کې ايديهم لاسونه دوی وویلون هلاکت دے لهم دوی دپارا مما یکسبون آج دی کم کسب کئیم دی آج کی دری گرت اللہ ویل ذکر با اول اللہ ویل ذکر کلی منا تبادی شی نو تبادی اول ویل منا لکلی دی ذکر تبادی دویم دا لکلی اللہ تا منصوب کلی دی نو بیولت تبادی دا دریم کسب ایک پی جوڑ کلی دی بیولت تبادی دا وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا دارت دے په اهل کتابو کې یو ناروا عادت دے چاغي به ویل موږ صرف سلوي خو د جهنم ته زو نور به جهنم نه راوځو جنت کې ویو جنت ته وځو الله فرت کې تعجب دے څه دلیل لري تاسو واغی صرف خپل خواهش پیش کړي دلیل پرې باندې خواهش باندې وکړ نه کیږي غیر دلیل نه ثابتېږي تر څو پورې چې عمل نه نو دی به ویل سلوي خو د زمون پلانانو د سخي بندگی کړي دا داغي په اندازه موږ جهنم ته زو به د جهنم نه راوځو جنت ته داخليږو وقالو ویل بدی يهود لن تمسنا النار چې براون رسیږي موږ ته ور الا ايام معدوده مگر ورځ شمار دلې شوی سلوي خو د زمون پلانانو د سخي بندگی کړي دا قلت ورته پیغمبر اتخذتم تاسنی ولی عند الله اذا الله سرا عهدا من الله وزوعدا فلا يخلف الله اجر خلاف نه کې الله تعالی عهد د خپل وعده او لوزنا ام فمانه بلکې وی تاسو علی الله بلا باندې ما لا تعلمون چې تاسو په علم نه لرئ بلا من کسب راسه جده ولنا چاچ کسب غلا سیئاتن کنا وا حاطت به خطیئته راګره کې په سره ګناه ده من مرتد لاړ دی دنیا نه فاولئک اصحاب النار اذا خلق خاوندان دور دي هم فيها خالدون دی په دې اور کې همیشه یم والذین آمنوا مخ تخویف وسط قران وراله بشارات ورکړي آګه سان چې ایمان راوړل دي او عمل الصالحات عمل کوي د شریعت برابر اولئک اصحاب الجنه الله اذا خلق خاوندان د جنت هم فيها خالدون دی په دې جنت کې همیشه یم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ دین رسوس بل باب دے پاول کې ساو امر ذکر کوي چې داو کوي به زمن هيا ذکر کوي چې دادا بنه کويام دی بني اسرائيل خبر الټکلا اوامر نه نواهي جوړ نواهي نه اوامر جوړلو بس چیز لو غختلاغه کول رب داده مخې د جنت تذکرہ او اسباب د جنت ذکر کوي وَإِذَا أَخَذْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَأَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ پوخله وس د بني اسرائيل نه لا تعبدون الا الله بندگی بنه کوي مگر دی الله به کوي لا تعبدون کدا نه فمانه ده نه فمانه ده نه ده وبالوالدين احسانا او د مور په سره په سلوک کوي وذي القربى ودخل خپلوانو سره وليتام او د یتیمانو سره وليتام یتام جمع د یتیم ده قرطبی لیکلی دی چې مور امړی به مت یتیم ویل کیږي حیواناتو کې استعمال کېدې شي او حدیث کې دی بهترین کور په کورونو کې هغه دی چې پای کې یتیم یو خو پرورش کیږي خو کفالت بد کور په کورونو کې هغه دی چې یتیم پکې یو صحیح پرورش نه کیږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای انا وکافر الیتیم فی الجنه هکذا زو د یتیم کفالت کوونکې په جنت کې د سیول کړه دوه غوته وذي القربى واليتامى من دخل خپلوانو سره او د یتیمانو سره او المساکین او د غریبانو مسکینانو سره وقول وی ویل الناس خلقتا حسنا من خبرام خي خبره کوي
واقیموا الصلاة او پابندی کوي د مانځه او اتو زکات او زکات ورکوي ثم تولیتم به وګرځي تاسو پسلو الا قليلا منکم مگر لږ تاسو نه ونه ګرځیدم وانتم معرضون او تاسو یا راس کون کی په جواب باندې وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وس الله بل مسله ذکر کړي يهود چې تا چې الله تعالی چې تاسو په جنگونه نه کوي جنگ جګړې باندې کوي هم جنسي به کورونه نه وباسي نو دوی دا خبره ومنه نبی است خلاف وکم کله چې الله موږ واغست میثاقکم په خلا واستاسنا لا تسبقون نبت یوید معكم من دیوبل ولا تخرجون نو باسي انفسكم ورون استاسو من دیارکم کورون استاسنا انفسکم خپل ځان نسمو باسي یو دال چې دی ودا کار کوو تیم دال منه هم جنسي مراد تشبل وباسنو هغه بتاو باسي کنام دی آیت کی الله صفت د يهودو ذکر کړي مدینه کې چې دوه ډلې یو اوسینو بل خزرجینو نو دی يهودو کې دوه ډلې غیرال بنو نذیر بنو قینقاع یو د اوسینو ډلې تودریدل شاته او بل د خزرجینو شاته ودریدل د اوسینو خزرجین خپل مابین کې جنگول دی يهودو وتویل چې پیسې هم درکو که قیدن ونیول شو ناغې د پارم روپۍ درکو فدیه درکو تاسو صرف جنگ کوئ دلیل بری باندې يهود نصارا په ارض کې خلق په جنگونو باندې اخته کوي کله چې الله موږ واغستو په خلا واستاسو نه نبت دی وې دی ما کوم نه دی او بل نو باسي ورن استاسو من دیارکم نو کورونا ثم اقررتم به تاسو اقرار وکړو انتم تشهدون وې تاسو ګوام ثم انتم به تاسو هؤلاء من يا هؤلاء خلق تقتلون وجلب انفسكم من ورن استاسو وتخرجون استلوان فريقا يودلا منكم ساسنا من ديارهم لكورونا تظاهرون عليهم مدد بمكو ديو بل سرا بالاثم فغنا والعدوان وبظلم دی به امداد کو یو بل سرا منه یو بل به روپے ور کولی شرط پلانې ملک لکه دې زمانه کې اجرتي قادلان روپے ور کې ورشه پلانې ملک دا مدد بنه کوي الله تعالی وَإِيَّاتُكُمْ چې تراشی تاسو دا وسارا قیدان تفاتهم تاسو په دې ورکوي او حال دا چې محرم دا کار حرام کړی شوی او علیکم بتاسو اخراج مستل ذو فتؤمنون آیا تاسو ایمان لري به بعض الكتاب په بعض کتاب او تکفرون به بعض نو کفر کوي په بعض باندې فما جزاء اوس بد ذکر کوي سبې سزا مې يفعل ذلك سوق چې کوي دا کار منکم تاسو نه الا خزي مگر شرمندگی به په الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ويوم القيامه يورز د قیامت او يردون واپس بکړي شي الى شد العذاب سخذاب تام وما الله ند الله بغافل خبر ما تعملون عمل چې تاسو کوي اولئک الذين دی آیت کې بل مسله ذکر کړي ډیر سي انسانان شته چې هغه اخرت خرج کو په دنیا باندې دنیا واغسترام دله جزاء ذکر کړي اولئک الذين الله ادعا کسان دي اشتروا الضلاله چې دی واغسل گمراهي اشتروا الحیات الدنیا چې دی واغسل ژوند دنیا بل اخرت په مقابل اخرت کې فلا يخفف ويس کله سپک بنکړي شي انهم العذاب د دین عذاب ولا هم ينصرون بدري سره مدد وکړي شي ولقد اعطينا موسى الكتاب دا دلیل نقلی ذکر کوي او طبيعت د يهود ذکر کوي يهود ناشنا طبيعت والا خلق دي کوم خبره چې د خواهش خلاف هغه نه مانی کوم چې موافق هغه مانی آیت کې دو پیغمبران ذکر کړي یو موسی او بل عیسی علیهم السلام وکذا بنی اسرائیل کې مشران علماء ولقد اعطینا بدحقی سره موږ ورکړې موسی الكتاب موسی علیہ السلام د کتاب او قفینا پر لبسم لګری دې من بعده رسولنا بالرسول دې رسولان واعطینا موږ ورکړې عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم تلبینات اخکار دلائل وأيدناه من مضبوط کړي او دلرا به روح القدس پر روح پاک روح القدس نو مراد یا انجیل له یا مراد ته روح د جبريل یا روح د عیسی اوس د يهودو توبې ذکر کوي اف کلمہ اي پس ارکلا جاءكم منا چراشی تاسو دا رسول پیغمبر مما لا تهوا پس سعود دي چې نه خو خیال بوسکم نفسون استاسو استکبرتم تکبر کوي تاسو
ففريقا كذبتم بس وډلا تکذیب کوي او فريقا تقتلون وبلډلا تاسو وجنه پیغمبرانو دا کار بدوي کوو تکذیب بهم کوو انبیاء بهم وجل وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وزدي خلق بل تکبر ذکر کوي يهود چې دي هغه ته چې بچا ویلي تاسو راشي علم ازده کوي قران وی ویا هغه ویل چې رمه خدای علم والا خلک یو موږ دې ته ضرورت نه لرو الله پرد کوي وقالوا ویل بدی يهود قلوبنا غلف زنز منګه دا پردو کې دي یا لوخي د علم دی ډک دی د علم نام نور بکې نزيګ بل لعنهم الله بلکې لعنت کړي الله تعالی په دوی باندې به کفرهم په سبب د کفر د دویام بای سبب یاد فقلیل ما یؤمنون پس لږ دوی نه ایمان راوړي ما د تاکید د پاره دی او تمیزم دی ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم دابل رد د نبی سلام بارک به ویلي چیرم دا کراغه نو په ایمان راوړو الله وی کله چراغ تاسو مخکي غوښتو چراغ استبم کفر وکړو ناولم غوښتو اوس مخالفت کوي ولما الله ارکل جاءهم تراشد ایتام راغه دوی ته کتاب لوی کتاب من عند الله طرف الله نه مصدق تصدیق کون کلمات دا غص ما هم چې دې سرکم کتابونه دي وکانو دې من قبل مخیدین یستفتحون طلب د فتح به کو علی الذین پاکستانو کفروا چې کفر کړه فلما بصر کلا جاءهم تراغه دوی تم عرفو هغه چې خيو په جاندل کفروا کفر او کو به پر سر فلعنت الله پس لعنت الله دی علی الکافرین وکافرانو باندې الله په دې لعنتی دا کار وکم بئس مشتروا به دې آیت کې اوس بل مسله ذکر کړم یو چې دا د قران سره ډیره دښمنی لري دی به ویلې وای دا نبوت او دا پیغمبري شوا تا حسمن منصب څنګه الله دې عربو لور کو عربو کې څنګه الله نبی راولېګم ته آیت کې الله جواب کوي الله قرآن سما فضل لنز چې چالو غواړم هغه لور کوما محمد صلی الله علیه وسلم د دې اهل استغفار مې ورکو او تاسو ولې اعتراض کوئ آیت دلیل پر ایمان قرآن تناس د قرآن خدمت دا د الله په توفیق باندې کیږي بئس ما الله ډېر پد هغه شی اشتراو چې خرج کوي پر سر ان په ځون فلزانونا آیت پروج کو پرو کو بما پاس باندې انزل الله جل نازل کړي بغیند وجه د سن ينزل الله چې نازل دي کې الله تعالی من فضله د خپل فضل علامه یشاء بچاچی وغاړي من عباده د خپل بندگانو نه فباءوا پس دو یختشوا بغضب فغضب الله على غضب پس د غضب الله نام مخکې موسی علیہ السلام مخالفت او غيو غضب الله او د محمد صلی الله علیه وسلم مخالفت او د بل غضب ده یا مخکې د عیسی مخالفت کو پاغه باندې الله غضب پر راغی او د قران مخالفت شروع کو په دې باندې الله غضب راغی وللکافرین الله الا پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب دې سپکونکې سپک عذاب ده واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا تابل ذکر کوي د خلق علم قران څخه نه منو التورات کې ویل شوی چې تاسو په بل کتاب باندې ایمان نه لرئ نو الله التورات کې خدا ویل شوی دي چې تاسو بل کتاب ایمان نه لرئ نو دا په کې ویل شوی دي تاسو نور انبیاء او انبیاء موجنه ورم انبیاء وجل آیا په تورات کې دا خبرن دراغلي تاسو انبیاء موجنه نو ولیم به وجل پیغمبرانو دینه معلومه شو چې تورات باندې نه قران باندې صرف چون چرا کوي د الله حکم نه مني د الله حکم سره دښمنی ده واذا قيل لهم كل چی ویل شدی تامنو ایمان راوړی بما انزل الله پاس چې الله نازل کړی دی قالو دی وای نؤمنو من ایمان راوړو بما انزل پاس چې نازل کړی شوی دی علينا فمن باندې ويكفرون او کفر کوي بما وراء پاس چې سیوا د قران نه دی او هو الحق حال د قران حق دی مصدقا تصدیق کوونکی لما داغت معهم چې دوی سره دی قل ورته پیغمبر فلم تقتلون پس تاسو ولي وجل انبیاء الله پیغمبران د الله من قبل مخکیدنا ان کنتم صادقین کچرته وي تاسو رښتینی د الله ان کنتم مؤمنین کچرته وي تاسو مؤمنان
ولم د الله پیغمبران وجل تاسو یې مؤمنان یو. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. دی آیت کې ذکر کوي رد کوي په خلکو باندې، دا خلکو کوي موږ موسی منو. نو موسی عليه السلام خو د شرک درد د پاره راغلی او تاسو ولې شرک کوئ؟ شرک اخته وي. نو موسی منئ، نه تورات منئ. ولقد جاءكم بتحقيق سر راغلی او تاسو ته موسی عليه السلام بالبينات بخار دلائل ثم اتخذتم العجل بیونی او تاسو خسل را په خدای توبه وانتم ظالمون منوي تاسو ظالمون من مشرکون مشرکان ويوم شرک وي. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. دی آیت کې بل مرض د يهودو ذکر کوي، بل عادت چې کله تاسو سره قوت او طاقت يهود بستا تابع، چې تاسو سره طاقت نه يهود بستا خبره نه مانی. وإذا أخذنا الله وكذا شيء من واغصنا ميثاقكم فوخل واستعصنا ورفعنا وپرتم فوقكم الطور پاس استعصنا غرد کوي تورا. دام درته ویلي خذو ونسي ما اتيناكم از چمن درکړي تاسو ته بقوت بخیلاس واسمعوا واوري. قالوا دی ویلي سمعنا من وارد وعصينا ونيمنو. قال څنګه وي عصينا نيمنو؟ جواب دار سمعنا ویلي په خپل باندې او عصينا ویلي باطن کې نيمنو. دیم سمعنا ویلي چې منو مشران ویلي او کشران ویلي عصينا نيمنو. دریم قول له سمعنا ویلي چې کله په غر الله راجک او عصينا ویلي چې کله د غرنا راکوشو غرت الله لري کوم. نو به دی ویلي منی منو. واشربوا دا جواب د سوال له چې يهود ولې د خراب خلق دي، دا خراب کارونه کوي، الله وجنو کې مرز ده کنه. واشربوا اس کول شوی ده معنا ګډوډ شوی ده په قلوبهم العجل فزنون دي کې محبت دسخي بکفرهم بسو د کفر د دویم. نو قلت ورته پیغمبر بئس ما ډېر بد ده قشي امركم چې امر کوي تاسو ته به پر سره ایمانکم ایمان نستاسو ان کنتم مؤمنین که چیرته یو تاسو مؤمنان. الله واستاسو ایمان نه ده. تاسو دا دعوی کوي چې مؤمنان والله دا ایمان تاسو ایمان نه ده چې د شکارونه کوي. قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس. دی آیت کې وسو بل رد ذکر کوي. دی يهود به و دعوه کوله چې جنت خالص د يهودو زیاده بل څوک ته نشي ورته. دی آیت کې الله چیلنج ورکو جرازي جنت تاسو زیاده ناراضي میدان ته بشو. یو مباهله وو کو بد دعای وو کو چې الله دې دوه جماعتونو کې کم پناه حق دی هغه برباد کا. اڅ کله يهود مباهله ترشي حاضرې دله چې نشه راتله نو دینه معلومه شو چې جنت چې دا د مسلمانانو چې د مؤمنانو يهودو ته نشیدله. قلت ورته پیغمبر عین کانت کشرت لكم ساسو لپاره الدار الاخره کو رسل عند الله دلا بخوا کې خالصتا من ایوازی من دون الناس سوا د خلقنا فتمنوا الموت بسرزو کید مرګ ان کنتم کچیرته یو تاسو صادقین رښتینی انا ارزو د مرګ کوي. نو کرشتینی وي نو وغواړی مرګ چې الله موږ له مرګ راولي چې موږ لاړ شو جنت ته. مرګ خو نه غواړي ولا يتمنوا اچره دی ارزونه کوي د مرګ ابدا همیشه بما قدمت پسودي چې مخکې لګلې ايديهم لا سنود دویام. ولذکر لا سن ذکر لسلمون ډیر کلی په لاسونو یا لیکلي پکلي اشاره پکلي. والله والله شری علیم یده بالظالمین بظالمانو باندې. ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا. وس الله بل خبر ذکر کوي يهود چې الله د دین یې رمکه وای زکه يهود چې د مر نډيري ریږي. قانون دار کله چې یو څوک د مر نه ریږي ناغه هغه نه یې رند پکار موږ الله اطمینان راکړي چې يهود چې په خپل ژوند باندې ډیر مین خلک. ولتجدنهم خام خاطب مند کی احرص الناس ډیر حرسناک د خلقنا علی حیات په ژوند دنیاي باندې. ومن الذين بعض الاكسان اشركوا چې شریک کړي نو يهود او مشرکان په ژوند باندې ډیر مین دي. یودو خو احدهم یوتند دوینا لو يعمر چې عمر ورکړي شي البسنتين زرقالا وما هو ندې دا زرقال عمر بمزحزحه من خلاصون کې دلنا من العذاب دل عذابنا
ایو عمر من چې عمر ورکړي شي والله الله چې بصیر لذن کې ده بما يعملون پاس چې دی کوي دا د قران قانون دی چې بصیر په سله کې لام راځي دی مقام کې بار راوړي دلیل په دې باندې الله خپل تلم کوي خدای غي سره ډیر اوچت عالم هم دی ذکر وی والله بصیر الله لذن کې ده بما يعملون پاس چې دی کوي صلی الله